په تورخم کې څنګه ولې عام افغانان ووژل شول؟ ملګرو که تاسو هم غواړئ په پوره جزئیاتو پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. د تورخم په دروازه کې ترافیکي پیښه کې کابو 20 تنه مړه او ټپیان شول. د ننګرهار ولایت سرچینې وایي چې په تورخم کې د ترافیکي پیښې له امله کابو 20 تنه مړه او ټپیان شول. دا پیښه یکشنبې د لندۍ په 14مه د تورخم په دروازه کې له هغې وروسته وشوه چې یو بار وړونکی موټر د مسافرو پر لیکه ورچپه شو. د پیښې یو شاهد وحید الله اشتسو ورځپاڼې ته په دغه پیښه کې د 20 تنو مرګ ژوبله تاییدوي. تر اوسه د مړو او ټپیانو کره شمېر نه دی روښانه شوی. په ننګرهار ولایت کې ځایي طالب چارواکي په دې اړه څه نه وایي. د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې وخت ناوخت د ترافیکي پیښو له امله خلک قرباني کیږي. ملګرو دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ او تر بیا ښه وخت.